دوا که دیو موازی و دی دری او دی دو مستقیم د دی دری سره موازی وي نو د دې ځای نه نتیجه اخلو چې دی یو او دی دوه یو د بل سره موازیګانې دي. دلته لیدل کېږي که چیرې دی یو او دی دوه یو د بل سره موازي نه وي یو مساوي پیدا کېږي چې دی یو په بر کې ولري مګر د دی دوه سره متقاطع وي. څرنګه چې دی درې د دی دوه سره موازي دي بنابر دی پی د دی درې سره هم متقاطع وي. د دې ځای نه لیدل کېږي چې دی درې او دی یو یو د بل سره متنافر دی بنابر دی موازي نه ده دا خلاف فرضیه ده. لحاظا دی یو او دی دوه یو د بل سره موازیګانې دي. دلته یو تعریف ده. موږ وایو چې مستقیم خطونه او اکس او او زبر اکس زبر همجهت موازیګانې دي که چیرې دواړه د او زبر د خط په یو سمت کې واقع وي او که چیرې دا دوه مستقیم خطونه د او زبر په دواړو خواوو کې موقعیت ولري موږ وایو چې یو د بل سره موازي وي او مختلف الجهت. دعوا که دو زاویه په فضا کې متوازی او هم جهت اضلاعی ولري یو له بل سره مساوي دي. دلته موږ مد نظر نیسو دا دو زاویه x او y او x زبر او زبر y زبر په فضا کې دلته پر او x باندې د a نقطه او پر او زبر x زبر باندې د a زبر نقطه مد نظر نیسو. داسې مد نظر نیسو چې او a مساوی په او زبر a زبر وي. په عین شکل بی او بی زبر داسې مد نظر نیسو چې او بی مساوی به او زبر بی زبر وي. بنابر دی لیدل کېږي چې متوازی الاضلاع د او ا او زبر ا زبر یو متوازی الاضلاع ده او په همدې شکل او بی بی زبر او زبر هم بل متوازی الاضلاع‌ګانې دي دا دوه متوازی الاضلاع ده. د دې ځای نه لیدل کېږي چې ا زبر ا بی بی زبر یو متوازی الاضلاع ده چې متقابل اضلاع یو د بل سره مساوي ده چې په سره رنګ ښودل کېږي. د دې ځای نتیجه اخلو چې دغه دوه مساوي مثلثونه او ا بی او او زبر ا زبر بی زبر یو د بل سره انطباق پذیر دی. لحاظا رأس زاویه چې پر او او زبر باندې واقع دی یو د بل سره مساویګانې دي. که چیرې دو زاویه اضلاعی سره موازی او مختلف الجهت دی بیا هم یو د بل سره مساوي دي. په شکل واضح لیدل کېږي که چیرې دغه x او y اضلاعی ته امتداد ورکړو زاویه بیرته هغه زاویه ځینې جوړېږي چې x زبر او زبر y زبر وو یعنی یو د بل سره هم جهت موازی اضلاع لري یو د بل سره مساوي دي. له بل طرفه دغه دوه زاویې چې په سره او آبي رنګ سره ښودل شوي دي یو د بل سره متقابل براست دي. لحاظا x او y د x زبر او زبر y زبر سره برابر دي. نتیجه که چیرې د دوه زاویو یو زاویه متوازی او هم جهت وي او د یو زاویه متوازی او مختلف الجهت وي دغه دوه زاویه مجموعه 180 درجه وي یعنی دواړه یو د بل سره مکمله وي. بیا هم x او y مد نظر نیسو په شکل او y ته امتداد ورکوو. واضح لیدل کېږي چې دغه دوه زاویې چې په آبي رنګ سره ښودل شوي دي یو د بل سره مساویګانې دي او له بلې طرفه واضح لیدل کېږي چې x او y مجموعه د x او y او x او y زبر یو د بل سره چې جمع شي 180 درجه دی او قضیه ثابت شد. دو متنافر مستقیمون ترمیان زاویه
په شکل کې لیدل کېږي. دغه دوه خط چې په سره رنګ ښودل شوي دي دا دواړه یو د بل سره متنافر دي. مستوي پی مد نظر نیسو چې اول مستقیم په بر کې لري. چې چیرې دغه مستقیم انتقال کو چې دوم مستقیم سره قطع کی، واضح لیدل کېږي چې هغه اول مستقیم د دوم مستقیم سره متقاطع دی او د دوی زاویې ترمنځ هغه د دواړو زاویې ترمنځ چې اول سره ویل کېږي. دا و که د دی دوه او دی درې مستقیمونو سره یو د بل سره دغه دواړه موازیګانې وي که دی یو مستقیم له یو سره عمود شي له بل سره هم عمود دي. دلته وینو چې دی یو د دی دوه سره عمود وي. مستوي مد نظر نیسو چې دا دواړه مستقیمونه په بر کې لري. واضح ده دغه مستقیم دی درې هم د دوی سره قطع کوي په دغه مستوي کې واقع وي. لہذا څرنګه چې دی دوه پر دی دوه باندې عمود دي پر دی درې باندې هم عمود دي.